بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا ډیر ښکلي د عبرت نه ډک کلام سره حاضر یم. راځئ واورئ او لږ سوچ پې وکئ. وایي چې له مرګه بې پروا یې په هر دم، دغه هسې غم دې هیر دی په کم غم. او وی نور همه واړه غمونه به دې هیر شي که یو ځل در باندې درشي دا ماتم. او د مرګ باره کې وی د دې هسې لارې تله څه اسان نه دي، مشکلات دي په هر دم په هر قدم. او ورپسې فرمایي وی خدای د رزق په زیرمه مه هېروه، کلک شه تر سړي د سړي رزق دی مقدم. او که ګڼې چې په حرص سره به زیات شي، زیات به نشي تر یوې ستنې ترسوم. او وی که هزار رنګه تالاش او تدبیر وکړي، د قسمت شوي به نه کړي زیات و کم. او وی ډیر هوا او حرص مه کوه، خدای یاد کړه دی کافي دی د عرب او د عجم. او ټوک روټۍ یوه شړۍ در لره بسته، نور همه واړه اسراف دی مسلم. او وی پس له مرګه به دې هلته هم خانه وي، څه پوهیږي یا بمار وي یا لړم. او وی که حرص در باندې زور شي مرګ در یاد کړه، دا علاج دی دغه رنځ لره محکم. او د لحد د تاریکۍ علاج به څه کړې چې د لې خو ته ویرېږي په تورتم. او وی غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو، خوب روا نه دی په وخت د صبح دم. او وی مار چې سوړي لره ورشي ګوره سم شي، ته د ګور په غاړه راغلی نشوې سم. او وی خم قامت د دنیا کار کړي عمر واړه، او په 2 رکعاته نفل نشوي خم. او وی ځان پخوا تر هغه وجاړه که مرد یې چې پتا باندې جړه که نور عالم. او نور عالم چې پتا جاړي انصاف وکړه، بې انصافه ته پسې خوش خرم. او وی که زه نه وایم ته خپلې سترګې واکه، کور دې چور شه ته چارپایې که ادم. او وی که د ویره شي له ظلمه له ستمه، ته هم مکړه په هیچا باندې ستم. که امید لرې له رحمه له کرمه، ته هم بویه په هر چا باندې کرم. او وی ای رحمانه لکه ته چې په خدای ګرم یې، بل به نه وي په جهان کې هسې ګرم. او بیا ورپسې په بل غزل کې وی چې په زړه مې تور لحد شي د خپل خاک، بې مزه شي هم مې خوب هم مې خوراک. او چې د خوب او د خوراک مزه شي ورکه، نور له مرګه برابر شي هغه ژواک. او د دنیا چارې همه واړه فاني دي، څوک یو 2 ورځې خوشحال وي څوک غمناک. او وی رضا پاس له وقضا ته فراغت شه، ای رحمان څه بنده او څه یې واک.